او یقینا که موږ وګورو دا زموږ دین دا د ډېرو ښایسته صفاتو خاوند دی، دا یو کامل دین دی، دا یو مکمل دین دی. قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. دا هغه دین دی چې الله رب العالمین پوره کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټوله مسائل بیان کړي دي. یوه مسله هم نه ده پاتې سوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه وضاحت یې کړي، د قرآن مجید تفسیر یې کړی دی. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. او دغسې دا دین د عدالت دین دی. په دې کې الله رب العالمین ټولو انسانانو ته په یو رنګ کې کتلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت په حجة الوداع کې ولاړو وی فرمایله چې لا فضل لعربي على عجمي، هېڅ فضیلت عربي ته پر عجمي باندې نشته، نه تور ته پر سپین باندې شته، مګر د کوم فضیلت معیار چې اسلام بیان کړی دی هغه تقوا ده. او دا کوم قبیلې او قومونه چې الله رب العالمین پیدا کړي دي دا صرف او صرف د دې دپاره دي چې انسانان یو د بله سره وپېژني. په اسلام کې قوم پرستي نشته. قوم پرستي کول د دې څخه منع راغلی ده. ټول انسانان د الله رب العالمین په نیز باندې یو رنګ دي او چاته که فضیلت دی هغه د تقوا او دیندارۍ پر بنیاد باندې دی. دغسې دا دین د اجتماعیت دی. په دې کې چې کوم عبادات هغه د هغه امر سوی دی هغه ټول عبادات هغه اجتماعي عبادات دي. او شریعت دا غواړي چې د انسانانو ژوند هغه دغسې اجتماعي هغه ګډ ژوند دی. هغه کې اتفاق او اتحاد دي، هغه کې یووالي، هغه کې چې پر کوم مؤمن او مسلمان باندې پر یو مسلمان باندې تکلیف وي نو هغه تکلیف باید چې ټول مسلمانان محسوس کړي او د هغه سره ودرېږي. دا د اخلاقو دین دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر تاکید کړی دی. معاذ بن جبل رضی الله عنه نبی علیه السلام هغه ته فرمایي چې اتق الله حیثما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مختصر حدیث کې د اسلام کې چې کوم حقوق دي هغه ټوله بیان کړي دي. د الله حق پر مؤمن باندې څه دی، د مؤمن حق پر خپل ځان باندې څه دی، د یو مؤمن حق پر بل مؤمن باندې څه دی، دا ټوله بیان کړي دي. د الله حق پر مؤمن باندې هغه د الله خوف، د الله بیره، تقوا ده. د دې امر یې ورته کړی دی چې په خپل ځان کې تقوا راوله. او دغسې د مؤمن خپل ځان باندې حق دا دی چې دی همیشه په دې فکر په دې هم غم کې چې زما کوم ګناهونه دي هغه څه معاف شي. او دا یقینا د روژې دا میاشت د مغفرت میاشت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته به دعا کړې ده چې هغه پر دغه باندې دا میاشت تېره شي او د ده مغفرت ونشي. او دغسې د یو مسلمان پر بل مسلمان باندې هغه حق هغه دا دی چې هر مسلمان د بل مسلمان سره اخلاق وکړي، ښه اخلاق وکړي، په ښه